الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هماز مشاء بنميم قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د دې جمعې بیان د نمام چغلخور په باره کې دی. نمام یا چغلخور هغه چاته ویل کېږي چې د دوو کسانو د دوو مجلس کوونکو خبرې یو در بله رسوي. د یوې ښځې حال بلې ته د بلې ښځې حال و بلې ته د یوې سړي حال و بل ته د بل سړي حال و بل ته د یوې علاقې د خلکو مجلس و یوې ته د بلې علاقې مجلس و بل ته بطور شیطانت بطور عداوت و دشمنی دغه خبرونه رسول د هغو ابرو و عزت و وقار لڅول د هغو پر عزت باندې حمله کول دي. نو یو د شریعت ته لحاظه دا شی حرام و ناجایز دی چې الله د الله رسول دا حرام کړی. دویمه خبره دا روحانی علاج دی که سړی په دې خبره باندې ځان پوکي. نن سبا چې په کورونو کې په کلیو په علاقو کې د خلکو تر مابین دا بدی و عداوت و دشمنی راغلی دی. دا هغه تخم چې دی هغه دغه چغلخوري ده. دا هغه بنیاد دغه چغلخوري ده. دا هغه بنیاد دغه شیطانت دی. نو د دې مرض د پاره روحانی علاج په قرآن او حدیث کې الله تعالی رسول شولید. الله تبارک وتعالى فرمای همازن خلق پیغرونه ورکه یو بلتا مشائم بنمیم او منډه وي تکي په چغلخوري او شیطانت باندې د خلکو تر مابین. ما يلفظ من قول الله تبارک وتعالى وای چې یو انسان تلفظ نکي د قول خپل الا لديه مگر د په حضور کې رقیب یو څارون کوي یو نگهبانا عتید د دې سره همیشه ور سره یو څار کوون کوي یو چوکیدار چې هغه کرامن کاتبین دي ملائکه دي د شنه خبره او غټه خبره د لیکي. دا حضرت حذیفه څخه روایت دی نبی کریم علیه السلام وايي لا يدخل الجنه اذ کله و جنت نشي داخله دلی نمام چغلخورا شیطانت کولو والا چې د یوې سړي خبره او بلتا د یوې ښځې خبره او بلتا د دوو کورونو د دوو خلکو د دوو علاقو په مابینځ کې شر او فساد پلاوي. دا سے کسب الله نه و جنت نه کې داخل. دویم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای مر بقبرین فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دو قبرونو باندې تیرې دي انهما يعذبان نبی علیہ السلام ودا په عذاب دي
د دې د پازابېدو وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایلا چې یو دغه شیطان دی دا چغل خور دی او اما الاخر واغبل خر فكان لا يستتر من بوله پاکی او صفای د بولو سن کول لړلې او چټلې به ګرځېدي په بولو کې به اس پروا نه کول علما فرمای چې د دې ګناه کبیره ګناه ده کسړې د بولو سزا نه ساتي یا چغلخوري سزا نه ساتي دا په کبیره ګناهګار دی او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې تعارف کړی دی چې د هزا سزا نه وساتي زتا سي خبر کما چې عزوا چشته ویل کیږي وای دا عزا چې دا هي نمیمه القالت بین الناس خبرې کول د دوو کسانو په منځ کې شیطانت کول د دوو کسانو په منځ کې او انسانان خاص کر د عوام خلق یا د کورو زنانی د دې شي سره ډیر په لذت باندې او ډیر خوند جناخي او مخامخ صفاتونه ورته کوي او دې ته فکر نشته چې دا زما د پاره یو هلاکت او تباہی ده ځکه چې دا زما خبره زه ودته کوم هغه بل ته وړي هغه و ماته کوي زه ودته کوم زما او د تر مابین دا جګړه او اختلاف پیدا کوي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه کړی دی منع کړی دا د داسې خبرو سره چې د وخت و حاکم ته د وخت و جج و والی و گورنر ته هغه ته راپورونه او خبرونه نه استي او دا منډي وهل شیطانت کول د وخت او اولاد ته د وخت وسه قدرتمنو ته او هغه په دې خبرول دا د اسلام څخه غلط کار دی الله تعالی فرمایلی دی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو پر بل کومک مسه کوي په ګناه کې او په دشمنی کولو کې چې بعض طبقه پر بعض باندې را ګرموي بعض خلک پر بعضو ګرموي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زه تاسو ته دا یو وصیت کوم ای زما مسلمانانو ورونو چې زه داسې حال کې تاسو ته راوځم چې زما په سینه کې زما په زړه کې د چا غیبت نه پروت زما سینه او زما زړه سالمي د چا د شکایت او د چا د خبره سره نو د مسلمان سینه باید داسې وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته فرمایله چې د مسلمان ورور شکایت او خبره ماته مرا رسوي نو د مسلمان د پاره دا پکار ده چې پیغمبر وای ماته مرا رسوي نو د وخت مسلمان د پاره دا لازمه ده چې کم څوک د شیطانت او چغله رسید هغه سره بند کی او بعض کسان نن زمانہ کې د منافقانو صفاتونه کوي الله تعالی فرمای چې دا دوه مخ کسان دي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله د منافقانو کار او عمل داو د سورۃ النساء یو سل اتم نمبر آیات او یو سل نم نمبر آیات کی الله جل جلاله د بنی ابیرق قبیله
چې دا خلک رالل د دې په دې کې غلو نو غلا یې پر بل يهودي باندې تاوان کړل غلا د کړي و مسلمان ظاهرا قوم پرستی وکړل د نور ور سره د په حق کې نه حق گواهی ورکولې او د دې د غلا یې پټوله الله جل جلاله د آیات نازل کړي چې دا يهودي بری دي دا غیر مسلمان دا بری دي دا ته چې مسلمان بوله ته چې صفت کوي دغه چې دی دا غل دی ډاکو دی نو الله جل جلاله دې خپل خبرې پټې د خلکو سره یستخفون من الناس دې پټول کې د خبرو د خلکو سره ولا یستخفون من الله دا الله صدا خبرې دی نه پټي او الله جل جلاله صدې حیا نه کوي په داسې حال کې چې دا الله پاک لدی سره دی اذ یبیتون چې دې کوم وخت مشورې کوي د شپې ما لا يرضى من القول هغه مشورې چې په هغه باندې الله جل جلاله ناراضي کیږي وکان الله بما يعملون محيطا بلا شک الله جل جلاله په هر هغه څه باندې خبر دی چې د انسانانو کې ارد ګرد چار چاپیره د انسان چې څومره عمل مخکې سوی دی باد کرا روان دي ووسه کوي او د هر طرف څخه خبر ولاړی الله جل جلاله ز په خبره و دویم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای تاسو به خلک وویني چې هغه تجدون الناس معادن چې خلق بدایو قانوني معادن به دغه معادن یا معادن دا قانون د سترو د سپینو زورو لکه څنګه چې دي انسانان هم داسې په خپل بدنو کې داسې دي چې کم کسان خيارهم په الجاهلیه چې کم کسان غورول طاقتور او غیرتمن ولا په جهالت کې خيارهم په اسلام دا په اسلام کې هم داسې غوړی اذا فقهو چې دې کوم وخت فقاهت حاصل کې په اسلام باندې نظام پوکي لکه حضرت عمر رضی الله عنه او د تورته انسانان په جاهلیت کې هم داسې غیرت او همت درلودي چې کوم وخت اسلام راوړي په مسلمانانو کې به هم داسې غیرت او ټول اسلام واو چې 22 لک کیلومتر ته د اسلام خورېدل یو کړه ملکونه په اسلام کې داخل کړه دا د محمد بن زید څخه دا روایت دی دا خبره کوي چې موږ داسې خلکو پیدا کړی دي استا چاغه باچیانو ته مخامخ ورسي صفاتونه کوي او په شاله بیا په غاب سي غیبتونه کوي نو عبد الله بن عمر ورته فرمایلا چې دغه عمل په د صحابه او د نبی علی السلام په زمانه کې د منافقانو چې مخامخ به زورور او طاقتور تا د وخت بادشاہ والی او گورنر او قاضي او جج تا صفت کاوي دا غستاینه به کوله او په پښاله کې به بیا غیبتونه کول نو عبد الله بن عمر چې د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی دا صحابي دی د نبی علی صلوات و اسلام شاګرد دی دوی چې د نبی علی السلام په زمانه کې دا خلک به منافقانو نو چې په هغه وخت کې دغه حالاتو چې دا د تابعینو په زمانه کې دا روایت نقل شوی دی نو په دې زمانه کې به د خلکو څه حال مخامخ صفاتونه په شاله غیبتونه مخامخ ستاینه کوي صفاتونه بیانې په شاله کې بیا د غسل غیبتونه کوي
او په اسلام کې درواغ ویل او په هغه څه باندې خوله پورې کول چې په هغه کې د انسان علم نه دا حرام ناجایز دی. قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هغه څه مه وایه چې په هغه باندې ستا علم نه. د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سره روایت دی بلا شکه رښتیا ویل چې د انسان و نیکی ته امر کوي پر نیک لار باندې راولي او بلا شکه نیکی چې د سړی و جنت ته بیایي او درواغ چې د انسان و بد کارو ته و شر ته متوجه کوي او بد کارونه او فجر چې دی دا سړی جهنم ته بیایي. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څلور داسې خصلتونه او خویونه دي کدا څلور سره په یوه سړي کې راجمع سوله دا سړی صریح منافق دی خالص منافق دی. او که یو یا دوا خصلت او خویونه په کراله نو دا د منافق صفت کراله منافق خالص نه دی. اول دا غو صفاتو څخه چې د منافق صفاتونه دی هغه دا دي چې کوم وخت امانت ورته کشیږي هغه کې د خیانت کوي. لکه نن زمانه کې خلکو ته مال پیسہ یا موټر دا ورته پریږدي دی خپل لاس په مې په خلاص کړی وای و اجازت مې د هغه سواست نو هغه په تور امانت ته ایښولی دي ته په دا باندې چې ما اجازت څنګه اخیستی دي هغه به نو د شرم درته ویلي چې اوس یې احسان نه باندې ستا چې په صراحت باندې هغه اجازت ورنه کې د شرم د حیا اجازت معتبر نه. دویم وإذا حدث چې کومه خبرې کوي کذب درواغ وایي بې مقصده بې ضرورته و درواغ ته جوړېدلی. وإذا عاهد غدر چې کوم وخت وعده درکړي بیا خیانت کوي پر خپل وعده باندې نه خېږي چې ورته وایي دا وعدې مخالفت دی وکوي دا دونه خبره نه دا کبیره ګناه ده د منافق علامه ده د ګسر نن په دې بولي لا نه چې وایي دا دونه خبره نه د وعدې مخالفت کول دا د منافق علامه ده. څلورم علامه دا د وإذا خاصم فجر چې د چا سره جګړه او اختلاف راشي نو بد ورد ته وجوړي شکنزلو ته وجوړي. دغه څلور خبرې چې دي دا د په انسان کې را کړه او را جمع سولې دا سړی صریح خالص منافق دی. یو په امانت کې خیانت دویم په درواغ ویل په خبرو کې دریم د وعدې مخالفت کول څلورم چې دی په جنگ او جګړه او دعوا کې شکنزل کول بد رد ویل. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا دریم روایت کې راځي وای چا کدا چې خوبونه بیانول چې هغه دل نه ولا وای دې سړي ته به د قیامت په ورځ باندې الله داسې کار ور وسپاري چې دوی وربشي به فلاس ورکړي چې دا سره غوټک تار بني سریش بني یو اسباب بني وای دا دوی وربشي دا سره غوټک نو دی به په عذاب ناس دراغه ساته دا غوټه کول نه شي دراغه ساته به د عذاب روان. دویم کچا غوږ ونیوي او قوم ته چې هغه دا غوږ نیول بد بلله چې ماته د خلک زما خبره ته خلک غوږ ونسی په دې باندې خلکو بد وړله او د غوږ ورته نیولې دا که په ټلیفون کې دا که په دغه مجلس کې دا که یو نفر وي که ټوله مجلس وای دغه غوږ نیونکي به د قیامت په ورځ باندې سبون فی اذنیه د ده په غوږو کې به ورواچول وسي الانوک دا ویل سوي صرف په غوږو کې ورواچي. دریم کچا تصویر جوړ کړي یو نقش د تصویر راوسی د زیرو شانو یو دی وی چې د باغ وی د درختي وی د یو غروي د یو نهر وی هغه زیرو نه دي
لکه د انسان او د حیوان او د پیریو د داسې زره شانو تصویر کې جوړ کړي د ته به عذاب ورکول کېږي د هغه ساعته پورې الله به ورته وایي چې اوس نو صاف پکې واچوئ. دا خو د انسان په وسه نه ده پوره چې انسان دی و تصویر ته و عکس ته هغه د سا ورکړي. نو د هغه ساعته پورې به الله جل جلاله د ته عذاب ورکوي. وليس بنافخ رواه البخاري. نن پری پری کیسه خلک شروع کړي او کدا ورته چې دا تصویرونه باسي یا تصویرونه د کوي وای دا اوس عام خبره ګرځیدله. څلورم روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای افر الفراء وای درواغجن د درواغجنانو هغه سړی دی یعنی ډیر غټ درواغجن دی چې انسان گواہی ورکي پر یو شی باندې لیدل نه لکه د درواغ شاهدی او گواہی ورکول خبره دی نه لیدل ته ورته جوړېدل او ما ولید. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا حدیث ډیر وږ دی داغه مختصر خلاصه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و مال دوی ملائکه رااله هغه دوه ملائکه ز په خوب کې د ځان سره بوتلم. نو بیا په دې خو کې په دې سفر کې سره روان یو نو ډیر ناوله د شان مې ولید. اول مې یو سړی ولیدي چې یو سړی ناشتي بلې په دې سر باندې په ډبره باندې ولي بیا ډبره وغورځيږي بیا دې راواخیش دې دا ډبره را رسي هغه سر بیا جوړ شوی بیا وی دا څه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شتنه وکړه چې دا څوک دی؟ وای دا هغه قران ویلو والا دی چې قران وای او بیا شاته وګرځي یری کې عمل نه پکې. بعضو قولونه دا کړی دي چې قران یاد کړی بیا ییر کې دا معنی چې څه وظیفه لا هم نه کوي. بعض دا ویل چې یا بد عمل نه پکې نو دغه قریبه دغه سزا د قیامت په ورځ باندې چې د باندې به یو عذاب دا مسلط په ډبره باندې به ول کیږي سر به چختانیږي ټوکري به کیږي بیا چې د بار راخ دردا وخت پورې بیا جوړیږي. دویم د سزا دا په دی وجه ورکول کیږي چې د فرض لمانځه سبب دی. فرض مسار نه کوي لکه نن زمانہ کې د فرض منځو څخه خلک بدی نه کوي چې څوک منځونه نه کوي دا غوبم سزا دغی. دویم هغه سړی چې یو سړی ناشتي بل یو داخله ته امبور او چنګا کورا چولې و دا سترګ ته چنګا کورا چولې و دا سجمو ته چنګا کورا چولې هر طرف ته د مخ څخه د غوښه و د رګو د پلو د چمړې د پاډې باسي. وای دا هغه سړی و چې دا عذاب ورکول کېدی چې دا بساره اوته نو خلبه الکل درواغ ته به جوړېدل. د په د خپل سړو په د خپل دړو باندې خلک خوشاله کوله خلک یې خندوله چې زه خدا سي درواغ جنې ما په خپل درواغ باندې خلک خوشاله کوي. وای فلانې سړی کاکا درواغ وای د فلانې د رښتیا شخوند کی ابل پسکاون چې به ورته نه دردغه د پر پسکی باندې خوندار وای د دې درواغ وای د فلانې پر رښتیا باندې د الله جل جلاله پر قول باندې د شیطان قول سبل دا هم د شیطان خبره. نو دریم کسان چې یو تنور ولې چې پاغه کې شزه ونر ګډ ور سره اشیدل لکه اور کې وای دا هغه عورات الذين هم في مثل بناء التنور دا هغه زناکار شزه ول زناکار ځوانان ولا چې زناوي کول زناکار شزه او زناکار ځوانان یو زنا داده چې په بازار کې یو شزه په پیشن راوځي خوشبوې لګولې دام زناکار. یو هغه ځوان دی چې خپل پیشن او ډیکوریشن دا د شوزو د پاره داسې جوړوي لکه د ځان یې شزه جوړه کړي د شوزو مشابهت کوي تیرے نام میرے نام پیچھے سے بدنام
او دلته کلین شیپ هم دغسې جوړ کړي دا ځان او ښځ ته داسې جوړول دا هم د ملعون دی د الله نبي وایي لعنت ور باندې سوی دی. څلورم هغه کس چې په وینو کې غوټه کېدی او بل به په دې خوله کې په ډبره ویشتي چې دی به راورسېدی وایي دا هغه سړی دی چې په د وینو په تالاب کې غوټه او بل په دې خوله کې په ډبرو باندې ویشتي وایي دا هغه سودخوره دی چې په دنیا کې سود خواړي. پنځم هغه کس چې هغه ور ورته پروت دی پر راګرځېدی وایي دا هغه ملایکه ده چې د هغې نوم مالک دی دا د جهنم چوکیدار دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ولې یو خبره خو ملا بله ویله چې یو غټ سړی و ډېر اوږده غاړه یې وله ډېر غټ قامت یې و چې اسمان ته یې سر رسېدلی وایي دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دغه روایت کې دا هم راځي په بل روایت کې چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د توسط وکړي چې ستا امت ته وایي چې جنت یو سپېره میدان دی خوږې اوبه دي دا به ته په دنیا کې جنت جوړوي بیا به راځې دی نه دی چې ته د عمل نه کوې بیا راسې دا بعضې کسان یو شی نه کوي وایي زړه ته یې ګوره الله پاک وایي د انسان د زړو مالک دی نو شیطان خو اوس لا په زړه باندې د غولو کټیو پرته ده نو په دې باندې خلک مه دوکه کوي مځانونه دوکه کوي. او بل هغه کسان نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې ماشومان وله دی په جنت کې وه او دویم بل هغه کسان ولیدله چې د بعضې سیدونه یې تور وله بعضې سپین وله وایي دا هغه د امت کسان وله چې عملونه سره مساوي وله نو بیا الله پاک دی واستولی و نهر ته په هغه کې ولمبېږي چې الله پاک یې مغفرت او بخښنه وکړي او بیا دی سپاس. داسې روایتونه ډېر راځي. خلاصه د خبرې دا ده چې که غواړئ چې خپل کورونه خپل علاقې خپل ښځې او زنانې دا د جګړو او اختلاف څخه راوباسي په هغې کې بنیادي تخم چې دی هغه دغه شی دی چې هغه چغلکري کول غیبت کول بهتان ویل تهمت کول د انسان دا بدی او دا خیر چې دی دا د انسان پر دغه ژبه پروت دی د انسان جنت او دوزخ په دا ژبه پورې تړلی دی نو خپله ژبه د انسان دپاره د جنت چابي هم جوړېدی سي د جهنم هم جوړېدی سي. او بعضې کسان داسې دي چې هغه په دا مخامخ صفت باندې خوشحاله کېږي. دلته بله ورځ یې بېلمه راغلي نو زه پوهېدلم چې دوی زما مخ ته دا چمچهګري کوي نو صفتونو کیسې ولې نو مال که مېلمه نه وای ما به یو ارده ته سناو کړی وای. نن زمانه کې چې څوک چاته مخامخ خبره کوي هغه هم په دا پوهېږي چې دغه زما دپاره دا چمچهګري کوي دا غوړه مالي کوي او د ده څه دا شعور ولې کللی دی چې په دغه سړي په دا خبرو کې څومره تباهي پرته ده چې د فلاني دی کار او فلانی دی کار او د ټول آلات یې ورته راوړي و دې سړي ته سناوي د خلکو غیبتونه راوړي دغه چې دغه عادت تلته لري دا ستا په مخ کې دا خبرې کوي دا شیطان د بې حالت هم دغه خبرې کوي د دې دا کاروبار ګرځېدلی د دې دا دنده ګرځېدلې ده د دې دغه خوی ګرځېدلی دغه خلکو په صفتونه به خوشحاله کېږي نه د مخامخ صفت چې د انسان تباه کوي دا چې د بل غیبت تاله راوړي د بل تهمت چغلي در کوي بیا ستا دا هم هغلته وړي نو دا کورونه چې په شر اخته کېږي دا زنانې په کورو کې په شر اخته کېږي د هغې بنیاد دغه وجې چې دا خپله ژبه کنټرول کړه د خپلې ژبې څخه دا تخم مه پاشه په دې مځکه کې چې هغه بیا بیرته سبا تا دپاره جنګ که تاسو دا یو تجربه کړې ده چې دا دوه کسانو جنګ یې سره کړی اخره ورځ نو یو وایي ما خوړلي دي بل وایي ما خوړلي دي نو دا اقرار دی ولې وکړي نو هغه خبرې سره یادې سي چې په فلانۍ ورځ باندې ده ماته دی ویل هغه وایي ده مو ماته دی ویل ښځو دا هم چې خبره را یادې سي دې دی ویلي ما دی ویلي اول وار دا جګړه دا بدي دغه تباهي دا د کور خواشني د بیابان جنجال بدي دا ټول چې اول را شروع کېږي دا د خپلې ژبې را شروع کېږي
خپل ژبه په خپل تعلق کې کنټرول کړه ستا د ژبې وسر ته یو بل د الله چوکیدار ناست دی دا اوس آیات موږ وایي چې داسې یو پیردار او څارونکی ناست دی چې هره خبره دی هغه دی لیکي سکند په سکند باندې دا کللی نسی نو ته به دا ستا دماغ چې دی دا یو کمپیوټر دی دا یو چک پوسټ دی پر دا ستونې چې کومه خبره رااړې دلته بیا اول ګورې چې آیا دا ژبې ته زه ورلکمه زما دپاره د دنیا یا د آخرت فایده پکښې کې ده که نه ده او که ورلکمه دا زما دپاره د دنیا و د آخرت یو نقصان و تاوان دی که نه دی نو خپله به چې کوې دا خپله خبره باندې او دغه چې د بل پر غیبت خوند اخم یا د بل پر غیبت خاندمه دا دی دی لکه سړی چې خپل ځان په اور کې واچي او بیا سرې لمبې پر ګرځي د سر او درنو کې شوړیږي او دی خاندي وایي زه خوشحاله د دې مثال ځکه چې دا غیبت کول چې دا ستاسو ګناه وړي ستاسو نیک عمل وړي د خلکو ګناه راخسر کېږي په تا چول کېږي بیا ستا خوشحالي په کوم ځای کې دی خو ته د بل دغه د ګناه د وجې په اور کې وولید هغه ستا دښمن ته خپله سپورټ وی هغه ستا دښمن په خپله ته په نیک اعمال باندې عمل کوي خپل ځان خپل ذخیره د خپل عمل چې دی دا بل ته په لاس باندې ورکوي ته دښمن خوشحاله کوې که دښمن خفه کوې نو د الله بندګانو لږ عقل وچلوئ سوچ وکئ فکر وکئ دا نظام د دنیا و د آخرت داسې نه دی چې بس هر څه مې وکړل هغه به اسلامي دا زموږ رواجي کیسې چې مې وکړلې بس په دې به مو خدای بخښي ولا چې صحیح زده نه کړي د هرې خبرې او د هرې مسلې زده نه کړي که په دغه رقم رواجي اسلامونه و په دا کیسو باندې تاسو معاف شئ دا اوس هم درته وایم صفا صفا خبره واورئ کلیر خبره واورئ د رب العالمین خبرې داسې صفا دي لکه سړی چې د خپل لاس و ګوتو ته ګوري واخر دعوانا الحمد لله